أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. عزت مند مسلمانانو ورونو خويندو افغانانو، الله دې تاسو ټولو ته پوره اجرونه درکړي. الله دې ستاسو هر قدم په تر د میزان کې حساب کړي، د هر قدم په بدل کې د الله تاسو ته حسنات ولیکي، سیئات او بدۍ الله معاف کا. په دې یخ موسم کې د خپل مور په تدفین کې تاسو برخه واخیستله. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې چا په جنازه کې شرکت وکړو لکه د یو احد د غره عمر اجر الله ورکوي، او که چیرته په تدفین هدیره کې هم اشتراک وکړو الله ورته د دوه احد د غرونو عمره ثواب ورکوي. عزیزانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذکروا محاسن موتاکم، تاسې د خپلو مړو ښېګڼې بیانوئ. او الحمدلله دلته نن د دې قبر په سر باندې د ټولو دوستانو نه موږ او تاسو د خپلې مور محاسن واورېدل. اول د مسجد امام شهادت ورکړ چې دا د صوم صلات پابند مور وه، دا د صدقاتو عادي وه، سخا د دې صفت او د حج او د عمرې خو موږ او تاسو ټول شاهدانو چې دا د په وروستیو کې زوی ایمل خان زاخیل هم د دې ګواهي ورکړه چې ما ته یاد نه شي چې زما مور دې تېر ته مونځ قضا کړی. خبره مې دې پورې کوله ورونو چې دغه د دې ژوند حقیقت دی. نن سبا الله دې رحم وکړي، د دین نه بعد خبره دې ته رسولې ده چې خلک آګاهانه یا ناګاهانه الحاد طرف ته روان دي. دا خبره د روایت نه ده، زه خپله په خپلو سترګو وینم. مجالس مې کړي، مکالمه مې راغلې په دغه ګریټر ټورنټو ایریا کې بحث در سره کوي، افکار د الحاد دي. وجه څه ده؟ د دین نه بعد دی. نو عزیزانو عرض مې دا کو چې دا د ژوند حقیقت دی، دا د خاورو ډیری نه دی. کما یاد چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کا الله فرمایي منها خلقناکم، د دغې خاورې نه تاسې زه پیدا کوم، ستاسې جد امجد آدم علیه السلام د دغې خاورې نه ما پیدا کړی. وفیها نعیدکم، لکه څنګه چې نن خپله مور خښه کړه دغسې به مونږ هر یو دغې خاورې ته ورځو. ومنها نخرجکم تارة اخرى، او په دریم ځل به تاسو بیا د دې خاورې نه زه راوباسم او خپلې مخې ته به م ودروم او د دې ژوند حساب به در سره کوم. عزیزانو، زموږ مور د ژوند یو پړاو تېر کړه چې دا ژوند فاني ژوند، نن دې دوم پړاو ته لاړله چې دې ته عالم برزخ وایي. موږ او تاسو چې دغې ځای نه ځو دې ته به د الله استازي راشي، درې بخترې به ترېنه کوي. د مسجد امام وختي په انګلیسي بیان کې م وویلې، دې نه به پوښتنه کوي چې ستا رب څوک دی، ستا دین څه شی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق پوښتل کېږي به ما تقول فی حق هذا الرجل. دا د عالم برزخ دپاره یو انټري ټسټ یا کانکور دی. ټول ورته دعا کوو چې الله زموږ مور ته دا توفیق ورکړي چې دې نه پوښتنه وشي چې ستا رب څوک دی، دا ووایي چې زما رب الله دی. پوښتنه ترېنه وشي چې دین دې څه شی دی، دا ورته ووایي چې دین یې الاسلام، او چې ورته ووایي چې دغه سړي په باره کې ته څه وایې، او دا ورته الله ګویا کړي چې ووایي چې دا زموږ نبي دی محمد صلی الله علیه وسلم. نو عزیزانو، دا زموږ او ستاسو آخري ځای دی، دې ځای ته د ټولو راتګ دی. دغه شی په خپل ذهن کې کښېنو. نن چې څنګه د دغې مور محاسن موږ او تاسې واورېدل د دوستانو نه، چې دغسې سبا زموږ هم محاسن واورېدلی شي نورو خلکو ته. الله دې په دوی باندې رحم وکړي، الله دې ورته دا قبر باغچه د باغچې د جنت نه وګرځوي. د ایمل جان زاخیل ټولې کورنۍ ته دې الله صبر جمیل ورکړي، د دې دروند اجر دې الله ورته په دنیا او آخرت کې صله ورکړي. الله رب العزت دې د دوی برکات د ایمل جان زاخیل له ټولې کورنۍ د ورونو، خویندو، د متعلقینو، د محبینو، د ژوند ملګري وګرځوي. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. موږ او تاسو نن په داسې حالات کې راټول شوي یو چې زموږ د وطن د خلکو په اصطلاح موږ دلته نن د سندریز هنر
یوه سپوږمۍ خاورو ته سپارو داسې سپوږمۍ چې په دې اسمان کې به پیدا کېدل بیا ډېر مشکل په هر صورت زه د 52 کالو را په دې خوا د دې بیبي سره لکه د ورور په شانتې اشنایي لرم دا زموږ د کورنۍ یوه غړی و دې زموږ په کور کې د هر خوښۍ او د غم په محفل کې د خدای بخلي استاد ذاکر سره یو ځای لکه د کور د غړي په صفت باندې برخه اخیستې هیڅ خوښي او غم زموږ په کور کې نه دی پیدا شوی چې دا به د موږ سره په هغې کې ملګري د دې د هنر په باره کې به دلته استادان خبرې وکاندي او هغو به تاسو ته ووایي چې دا څنګه یوه هنرمنده وه موږ او تاسې عوام د افغانستان د خلکو د دې د اواز د دې د موسیقۍ او په هغه حالاتو کې چې دې ډګر ته پخره ایښې وه ډېر ښه بلدیت ټول لرو پوهېږو چې په څه ډول شرایطو کې دې وکړی شو چې خپل نوم خپل هنر او خپل ملت ته لکه د ستوري په شانتې وځلیږي او تر اخره پورې په دغه لار کې ثابته پاتې شي خو زه تاسو ته د دې دوه نور خصوصیتونه وایم یو خصوصیت یې دا و چې زما په ستر د خدای وبخښي ډګروال ماما زرغون شاه د ده نکاح چې د استاد ذاکر سره کېده نو هغه یې د نکاح پلار او هغه ده ته لور ویله او د ژوند په ټولو برخو کې همیشه د هغه سره د پلار په څېر باندې اړیکه ساتله کله چې هغه وفات شو په شهادت ورسېده د استبداد لخوا نه نو د هغه ډېر دوستان وو خو زه تاسو ته په یقین باندې وایم چې په دې دوستانو کې یوازینی غریب او هنرمند او د هنر سالار او هغه څوک چې د افغانستان د خلکو خدمت یې کاوه استاد ذاکر او بیبي قمرګله د هغه کور ته راتله د هغه د اولادو پوښتنه یې کړه او د هغوی سره یې غم شریکي ډېر لوی لوی کسانو چې د هغه سره یې کېناسته او پاڅېدل درلوده خو په هغه طرف څوک رانغی دا د دې د همت یوه نښه وه دویمه خبره چې څومره ماته معلومه ده د دوی په همسایګۍ په کابل کې یوه غریبه ښځه اوسېده غریبه نه وه مېړی لروده مېړی په یو ترافیکي حادثه کې د لاسه ورکړه او 2 ماشومان یتیمانې پاتې تر څو پورې چې دا بیبي په کابل کې وه تر هغې پورې د هغې کور خرڅ او خراجات په خپل فقر او غریبۍ کې دی ورکړی د دې لاسنیوی د دې مرسته او د دې توان چې څومره رسېده د هغې نه نه دی درېښ کړی موږ او تاسې ډېر ماړه او پاخه او د جایداد خاوندان خلک لرو مګر په لاسنیوي کې د غریب او د مسلم سره د دې په شان اخلاص یې نه لرو نو زه ډېرې خبرې نه کړم عوام یې خدا تاسو ټول ته د خدای اجر درکاني زه دغه دعا کړم چې د دې برکت د الله پاک پروردګار د دې په بچیو د دې په مسیو او په هغه چا باندې چې د دې لاره تعقیبوي او اخلاص ورته لري په هغو ټولو باندې کېږي دا د خدای پاک پروردګار جنت مکانه کاندي او دغه قبر ته الله پاک پروردګار د جنت یو باغچه وګرځوي تاسو ټولو ته د الله اجر درکاندي او زه د پیوستون د ټولنې په نمایندګۍ تاسو ټولو ته کور ودانۍ وایم چې په دې غم او دې تکلیف کې مو د دې کورنۍ سره او دغه افغانستان د لوی هنرمند کورنۍ سره برخه واخیسته الله مو روغ جوړ او خوښ لره او پروردګار د دې ته جنتونه نصیب کړي کور مو ودان سلامت پروانه کې خیر دی خپل کې نو پخنه هم به ګارو نه
ټول دي راځي خادم صاحب خبره الله دې ابي حیات راکړي چې مړ نشو هیڅ ذوالقرنین په بیان एक दूसरे चेक एक दूसरे एक السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن محترم وهم تلقى نزديسي إن شاء الله قد وامري قرآن إن شاء الله تستسي يا سروي الكتابي الشيخ من باوبي إن شاء الله كريوان سيكون النزديرات تهم بروينا الله بكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. I wanted to start first by offering my condolences to everybody who's present here and remind them to say what Allah the Mighty have said to us in the Quran recited, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. To Allah we belong and to Him we shall return. And we say what the Prophet ﷺ said in a sad occasion like this, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khayran minha. To Allah we belong and to Him we shall return. Ya Allah, reward us with the pain of our tragedy. Nothing can replace the mother. May Allah Azza wa Jal give you the patience. And may Allah make you the good child who inshallah will be a sadaqa jariyah for her. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. She's gone to the rahmah of Allah. We're still here. We still have a choice. We still can do something that will be beneficial for our real life in this dunya and in the akhirah. Our real life starts from the moment, from here. Be ready for that. Let us be from those إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. No matter how much we live in this dunya, and no matter how rich we are, or no matter how poor we are going to leave the dunya and go to the grave. This is a reality that we always try to deny. This is a reality no one can run away from. Allah is not asking us to sit in the corner of the masjid, but Allah wants us to work hard and to be mindful of that. What can we do to the sister? We can keep her in our dua. What we can do to her that will benefit her is sadaqatul jari, as she used to do. I was told she was a very generous woman giving in the path of Allah Azza wa Jal. Continue the same trend. Continue to do the same thing that your mom used to do. Continue to do sadaqa jariyah on her behalf by supporting the orphans, by supporting all the masjid, by supporting different projects that is sadaqa jariyah in the path of Allah Azza wa Jal. Let us conclude with a dua to Allah Azza wa Jal the Mighty, that will forgive her and forgive all those who have passed away and will give us the chance to be from those who will be happy in a difficult moment like this. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا رب السماوات والارض ورب العرش العظيم، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها. اللهم اجعل مثواها الجنه
الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك بأن تلهمها أن تقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتابي القرآن. اللهم مد لها في قبرها مد بصرها يا رب العالمين. اللهم اغفر لها ولجميع موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك من رحمتك، نسألك من كرمك وجودك بأن تجعل أجمل وأحلى أيامنا يا رب يوم نلقاك يا رب. اللهم اجعل لقاءنا بك الشهادة على أشرف البقاع وفي أشرف الأيام وفي أشرف الأوقات وعلى أشرف الحالات والهيئات التي يرضيك بها عنا يا رب العالمين. Ya Allah, we pray to you, supplicate to you to give our sister the forgiveness, Ya Rabbal Alameen. Forgive her all her shortcomings, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, accept from her all the good deeds she have done, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, we pray to you and supplicate to you as we're standing by her grave to help her to be easily saying, my Lord is Allah, my Prophet is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and my deen is Islam, and my book is Quran. Ya Allah, we pray to you, supplicate to you to expand for her grave as far as you can see, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, we pray to you, supplicate to you to have rahmah on those who have passed away from Ummah Nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, we pray to you, supplicate to you as we're still breathing, as we're still alive, Ya Rabbi, to make us from those who will be steadfast in your path. Ya Allah, make the happiest day of our life, the happiest moment of our life, the day in which we meet you, Ya Rabbal Alameen. Make us from those who have remembered you alone in the darkness of the night and they cried out of your love and your fear, Ya Rabbil Alameen. Make us from those whose hearts are attached to the masajid. Make us from those who love each other for your sake, Ya Rabbil Alameen. Ya Allah, we pray we supplicate to you to exempt us from the hellfire, to admit us to the Firdaus al-A'la min al-Jannah. Give us the company of your Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Brother, can you move from here? Then put on the Brother, can you move from here? Split Facebook من طول اندازه يوم نشيخ وقرصتي خزي باقلة بانو لا وين شوف تاس مامور ولا سكالة بكيزي ما تعرف لما كراك ما قدي زوري خوني اسكالة بمنكر نشن بدي في حق المال وزتاسو نهيدا كونه ولا سكالة ما بدي خزي بقول بكي كري لكزوج مور ځکه چې استاد داخل او استاد دی ما ولا سکاره دا بس درس دی تاسو ټول د دوه رکعات نوافل کوي ما خان نه مسکن او دې ته دعا وکړي لا فقيرة خزر أو دو نربة لتكسر And this is a
لږ دې را دې خوا شئ چې دا ځای ورته خالي شي د کسان ما ورته وویل چې لږ ته دې خوا چې سړی بد ښکاري مجب کې مو ویلې هو که نه خو را دې خوا شه که نه نه هغه ته ویل خاورې ورچوي نه خاوې کې ټول ترې را دې خوا شو ده دې منې که نه ټول همدا لار ده ځکه ورته عقیدې هم سمې دي نه دا هم غټه خبره ده چې ورته پخلی ووایه څه یې نه دي چانوش تکردی و دایخ باید نکیو نیبون Personal life. Personal attachment. एक दूसरे चेक एक दूसरे एक السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرام محترم بلوتوث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا
والصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف